د ایران حکومت په کرمانشاه ولایت کې د افغانانو اوسېدل او کار منع کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې په کرمانشاه ولایت کې د یو لنډ مهال ضرب الاجل له ټاکلو سره د میشتو افغانانو پر اوسېدو او کار کولو بندیز لګولی. د ایران مهر خبري اژانس په کرمانشاه کې د ایرانی دولتي چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې په دغه ولایت کې د افغانانو د راټولیدو او نیولو لپاره 14 ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. سرچینې زیاتوي چې دغه ضرب الاجل د سرطان میاشتې له 28مې پیل او د اسد میاشتې په 10مه پای ته رسیږي. د یاد شوي راپور په یوه برخه کې په کرمانشاه کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د ادارې د مشر حمزه سلیماني له قوله لیکل شوي چې په کاري ځایونو لکه شنو خونو، فارمونو او فابریکو کې د افغانانو د شتون په اړه حکومت ته معلومات ورکړل شي. د ایران حکومت پر افغانانو د دغه بندیز د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د مهر خبري اژانس راپور له مخې که ایرانیان په دغه ولایت کې له افغانانو سره همکاري وکړي، د ایران حکومت به یې جریمه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د دغه هیواد د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په نورو ښارونو کې میشته افغانانو ویلي چې له ستونزو ډیر زیات تنګ شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې نوي نه دي، خو پر دوی محدودیتونه د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ د هلمند د سیند د اوبو پر سر تر لانجو وروسته ډیر شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 2 میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.